بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د ربیع الثاني میاشتې 9 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د لړم میاشتې 22 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د افغانستان اسلامي امارت له لوري په زلزله ځپلو د 200 کورونو د جوړولو چارو پیل. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو چارو مسؤلانو له لوري په تیرو څو ورځو کې له ایران څخه د افغان کډوالو په اوښتو کې د کمښت خبر. او د افغاني سرې میاشتې له لوري په انجیل ولسوالۍ کې د سعودي عربستان د بشري مرستو اعلان. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمر یم. د افغانستان اسلامي امارت به د هرات ولایت د زلزله ځپلو کورنۍ لپاره 200 د استوګنې کورونه جوړ کړي. د هرات د زلزله ځپلو کمیسیون مسؤلانو د دغه ولایت د زندجان ولسوالۍ په 15 زلزله ځپلو کلیو کې د څه باندې 200 کورونو د جوړولو د پیل خبر ورکړی دی. دوی وایي دغه کورونه به د 140 میلیونه افغانیو په لګښت د یوې نیمې میاشتې په موده کې جوړ سي. په ورته وخت کې د چازادۍ زوري کلي یو شمېر اوسیدونکي د اسلامي امارت له لوري د خپلو کورونو د جوړولو د پیل هرکلی کوي. نور حال په چمتو کړی راپور کې. د زندجان ولسوالۍ په 15 کلیو کې شاوخوا 200 د استوګنې کورونه د کار پیل. د هرات د زلزله ځپلو د کمیسیون د مسؤلانو د معلوماتو له مخې دغه د استوګنې کورونه په یو پوړ کې 2 خونې او یو دهلیز لري. نن دغه 650 کورونه چې جوړیږي او دا په 1500 شهرکونو او قریو باندې مشتمل ده. دا هم شروع سول. امید مو دا ده سبا ورځ چې موږ کومه خطکشي کړې ده او کومه نقشه مو اخیستې ده او قراردادیانو سره مو خبره کړې ده. سبا ورځ هم موږ امید لرو چې 1500 کوره شروع سي او د خلکو ته وسپارل سي. دغه مسؤلان دا وایي چې د دغه کورونو د جوړولو لګښت څه باندې 140 میلیونه افغانۍ کیږي د اسلامي امارت له لوري ورکول کیږي. د چازادۍ زوري کلي یو شمېر اوسیدونکو چې په پام کې د ورته کور جوړ سي له اسلامي امارت څخه مننه وکړه او ویې ویل چې د زلزلې له امله د دوی ټول کورونه ویجاړ سوي دي. مطابق پالیسی شرکت ما و هدایت کمیسیون محترم البته ما در هر قریه که میریم میبینیم اگر کارگر ماهر و غیر ماهر پیدا شود از اموج استفاده میکنیم. در صورتی که در منطقه کارگر ماهر نباشه ما مجبوراً از قریه های مجاور و یا از شهر میاریم. ما از امارت اسلامی همینقدر خوشحالیم. خدا اونا خیر بده، اجر بده که با ما مثلا همکاری کردن، با ما سرپناه جور میکنن. این کودکان ما مثلا سرپناه میشه. خداوند اونا خیر بده. ما از اونا خیلی راضییم، تشکر میکنیم. ما از امارات اسماعیلی خیلی خوشحالیم که خوشحالی خود بیان کرده نمیتونیم. خیلی خوشحالیم به خاطر که ما به این فکر بودیم که این زندگی شما میدانید که هوای سرد در هرات از حالا شروع میشه و ما هم میدانیم که در خیمه گذران کردن زندگی کردن خیلی سخته. دا په داسې حال کې ده چې د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره د نږدې 1000 استوګنې کورونو د جوړولو چارې پیل سوي دي. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو چارو د سرحدي چارو مسؤلان وایي په تیرو څو ورځو کې له ایران څخه د افغان کډوالو په راوښتو کې کموالی راغلی دی. دغه مسؤلان وایي په تیره یوه اونۍ کې تر 100,000 ډیر کسان له پولې اوښتي او هره ورځ دا شمیره 3,000 ته رسیږي. د ایران له پولې اوښتي یو شمېر کډوال په خوښۍ سره وایي هیله لري چې په هیواد کې دننه ورته د کار زمینه برابر سي. بشپړ حال په چمتو کړی راپور کې. له ایران څخه د پولې هاخوا یو شمېر کډوال چې د اسلام کلا بندر له لارې هرات ته داخل سوي دي. دوی هیواد ته د خپل راتګ په اړه خوښي څرګنده کړه او له اسلامي امارت یې وغوښتل چې په هیواد کې دننه ورته کاري چاپریال برابر کړي. یک هفته پیش رفته بودیم می‌خواستیم بریم چیز یه برای کار کردن چیز ما را گرفت دقام آوارزی قام و دیگه دیپور شدیم ایسا. اول میگم امارت اسلامی باید کوشش کنه برای مردمش وسیله کار رو فراهم کنه که مردم دیگه غریب نشن برن تو کشور بیگانه کار کنن که میسی برده از ما کار بکشن در حال حقوق به ما ندن حتی ملامتمون کنن همه هر چیزهایی که هستی.
په ورته وخت کې د اسلام کلا په پوله کې د مهاجرینو د چارو د سرحدي چارو مسؤلان وایي چې په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 20,000 ناقانونه کډوال له ایران څخه هرات ته داخل شوي دي. مشکل است که آمار دفتر IOM باید بالا بروه. ما تقریبا در حدود 300 یا 3,500 الی 400 نفر کمک میکنیم که این تارگت ماهانه ما 8,000 نفر است. تقسیم روز که ما بکنیم تقریبا 277 نفر میشه. باز این آمار که از بسنده نیست برای ما بار هم برشان یادآوری کردیم، برای دفتر IOM مکتوبی خبر دادیم که آمارتان بالا ببرین که تا ما بتانیم به هموطنان عزیز خود خدمات بیشتر ارائه بکنیم. د اسلام کلا بندر د کومسارۍ مسؤلان وایي په دغه پوله کې د راستنېدونکو او راستنېدونکو کډوالو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر د معمول په څیر روان دی. د مسافرین د ایران د خانه چرزی قانونی تقریبا د ورځې 1,500 کسه 2,000 کسان د ایران د خانه قانونی راځي. نو هغه کسان چې پاسپورت او ویزا ولري دا قانوني د ایران د خانه راځي، او کوم مسافرین چې هغه د مرزیان دي یعنی غیر قانوني تللی وي بیرته ایران را د مرز کوي مخکې تقریبا د ورځې به 1,500 کسه 2,000 کسان وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ د دوام ترڅنګ په دې وروستیو کې له ایران څخه د ناقانونه کډوالو د راستنېدو شمیر هم زیات شوی دی. د هیواد په لویدیځو کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د سعودي عربستان د بشري مرستو د ویش اعلان وکړ. په لویدیځو کې د سرې میاشتې د مسؤلانو د معلوماتو له مخې د هرات له زلزله ځپلو سره د سعودي عربستان په مرسته د $1 ملیون په ارزښت مرسته کیږي. نور حال په راپور کې. د سعودي عربستان هیواد دغه مرستې نن په لویدیځو کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په همغږۍ د هرات ولایت د کبابیان په کلي کې له زلزله ځپلو څخه باندې 800 بېوزله کورنۍ باندې وویشل شوې. دا د 800 کورنیو سره غذایي موادو کومک دی چې دا غذایي مواد د ملک سلمان د ادارې لخوا نه کومک شوی دی چې د هغوی نماینده حاجي صاحب فضل الله هم موږ سره موجود دی، او دا مخکې زموږ د هرات د سرې میاشتې نمایندګۍ مسؤلین او رضاکاران کوم چې BDRT ټیم دی د هغوی لخوا نه هغه خلک چې د زلزلې نه متاثرینو متضررینو هغوی ته نقصان شوي وو دلته د انجیل ولسوالۍ مربوطاتو کې 2,000 کورنۍ سروي شوي دي. د هیواد په لویدیځ حوزه کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلان وایي چې تر اوسه په ویجاړ شویو سیمو کې له زلزله ځپلو سره د سعودي له 2,000 څخه زیاتې کڅوړې مرستې ویشل شوي او په لږو زیانمن شویو سیمو کې هم د ویش لړۍ روانه ده. چې کوم نور زموږ کومکونه دي نو هغه باقاعده 19 دی اقرب کې بیا 1,200 کورنۍ سره زندهجان کې زموږ غذایي مواد کومک شوی دی او رباسنګي کې چې 1000 کورنۍ سره شوی دی او دغه رنګ د راتلونکې پنجشنبه جمعه خالی 3 ورځې موږ توزیع لرو په کوشک کونه کې الته البسې زمستاني چې هغې کې 2,000 بستي دي طفلانه بستي دي 2,000 زنانه دي او 2,000 چې د مردانه دي ټول 6,000 او دې کې 2,000 کوم چې کیت کرامت انساني ویل کېږي دا سروي شوی دی او الحمدلله موږ به چې د کوشک کونه کې دا توزیع لرو او ګلران کې هم دغه مواد چې تاسو وینئ هلته 1000 کورنۍ سره هلته موږ مرسته لرو. د هرات د انجیل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي چې د سعودي عربستان له مرستو څخه یې ګټه پورته کړې وایي چې زلزلې د دوی لپاره ډېرې ستونزې پیدا کړي دي. دیگه واقعیت از این تیم العلمت خیلی تشکری میکنه که همین کمک‌های به این مسلمانان رسونده به این وقت زلزله. هر که نگاه میکنی که به این شرایط عالی به فقر و به بیچارگی زندگی میکنه تشکر از اینا خیر بینم جان و صفاست ان شاء الله خدا خیر بده که همین همکاری با ما کردم همین کمک‌های رسوندم دسترس از این مسلمانان رسوندم خیر بینم جان و صفات. د یادونې وړ ده چې سعودي عربستان د زلزله ځپلو سره د 900 ټنو څخه زیات خوراکي توکي چې ارزښت یې $1 ملیون دی مرستې کړي دي. د امارات پیژندنې د سترې سیالۍ جایزې په غوره کسانو او ګټونکو وویشل سوې. نور حال په راپور کې. د امارات پیژندنې سترې سیالۍ چې څه موده وړاندې د پوهنې د وزیر په حضور کې د هرات ولایت د ښوونځیو ترمنځ ترسره سوي وې په پای کې ګټونکو ته ستاینلیکونه وویشل سول. دغه برنامه د وروجې استودیو او پوهنې ریاست په همکارۍ د سیمه ییزو مسؤلانو او ښوونکو په حضور کې د نخبګان لیسې په تالار کې جوړه سوه.
د ښاري پوهنې امیر مولوي عبدالله امینی په دې سیالیو کې د زده کوونکو له شتون څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د دا ډول سیالیو ترسره کول د زده کوونکو د پوهې د کچې په لوړولو کې اغیزمن تمامیږي. حضور گرم شما را در مسابقات مطالعه کردیم، دیدیم به چشم سر، خیلی خوش شدم. الله ذوالجلال برای شما توفیق بیشتر بده. استودیوی اوریج افغانستان پیرامون کارهای فرهنگی و فکری کوشش میکنه در هر عرصه فعالیت‌های را داشته باشه، چه در صفحه تلویزیون هست میخواهیم مستند را به چشم دیگران و به دید دیگران بنمایانه تا از واقعیت‌ها آگاه بشوند. برنامه په غوره ګټونکو د جایزو په ویشلو سره پای ته ورسېده. د هرات ښاروالۍ د مسؤلانو لخوا د څه باندې 19 میلیونه افغانیو په لګښت د کارآباد د پله دواړو غاړو ته د کانکریټي پله پرانیسته. د ښار په 4 او 6 ناحیه کې د څه باندې 19 میلیونه افغانیو په لګښت د ښار په 4 او 6 ناحیه کې د کارآباد د پله دواړو غاړو ته د څه باندې 15 مترو په اوږدوالي او 15.5 مترو په سور د کانکریټي پله کار پیل سو. د یادونې وړ ده چې د یادې پروژې چارې په 6 میاشتو کې د قراردادي شرکت لخوا بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. محترمو لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو، د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. سهشنبه هرات ښار نیمه وریځ الوره درجه 24 تیتای 8، غوریان نیمه وریځ الوره درجه 25 تیتای 8، کراخ نیمه وریځ الوره درجه 0 تیتای 1 او پشتون زرغون نیمه وریځ الوره درجه 24 تیتای 10. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د افغانستان اسلامي امارت له لوري په زلزله ځپلو د 200 کورونو د جوړولو چارو پیل. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو چارو مسؤلانو له لوري په تیرو څو ورځو کې له ایران څخه د افغان کډوالو په اوښتو کې د کمښت خبر. او د افغاني سرې میاشتې له لوري په انجیل ولسوالۍ کې د سعودي عربستان د بشري مرستو اعلان. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پولیس سټیشن ته راسپارم.